سلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکوم چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې سریلانکا خپلې لوبې اعلان کړي دي او افغانستان سره دویم یو سیریز ترسره کوي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان لوبغاړو د پاکستان سوپر لیګ په هکله باندې یو نوی خبر راغلی ده. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول له مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو اول خو به زه تاسو ته وایم چې نن هم په بګ بیش لیګ کې یوه لوبه ترسره شوله چې دغه لوبه د مجیب زدران دوی ټیم وګټله او په نن لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې مجیب زدران دوه لوبغاړي اوټ کړي دي، 4 اوورو کې 26 رنز ورکړي دي او همدغسې دوه خطرناکه لوبغاړي یې اوټ کړي دي. دغه لوبه که موږ وګورو د مجیب زدران دوی ټیم ته 115 رنزه ټارګټ ورکړی و چې د مجیب زدران دوی ټیم وکولی شو 19 اول کې دغه ټارګټ پوره کړ او همدغسې مهمه لوبه یې خپل ټیم لپاره وګټله. او سبا ته یعنې د سې شنبې په ورځ باندې به زه تاسو ته وایم بګ بیش کې یوه ډېره زبردسته لوبه ترسره کیدونکې ده. دغه لوبه په کم 1 بجې غرمې ټایم کې د افغانستان په وخت شروع کیږي، خو د محمد نبی او نور احمد میلبرن رینیګیټس په نوم باندې چې کوم ټیم ده هغوی به ایډلیټ سټرایکرز چې کوم کې رشید خان لوبه ترسره کوي خپل مابین کې سره لوبه ترسره کوي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې دغه بګ بیش لیګ کې تر اوسه پورې مجیب زدران او رشید خان دواړو ډېره سخته مقابله روانه ده، ځکه دواړو لوبغاړو 11 لوبغاړي اوټ کړي دي چې ټول نه زیات لوبغاړي هم دغه افغان لوبغاړو مجیب زدران او رشید خان اوټ کړي دي. ګورو تر اخره پورې مجیب زدران زیات لوبغاړي اوټي او همدغسې رشید خان په بګ بیش لیګ کې ټول نه زیات لوبغاړي اوټي. تاسو په نظر باندې به رشید خان زیات لوبغاړي اوټ کړي که مجیب زدران؟ لاندې ماته په کمنټ کې حتما ولیکئ. او دې نه علاوه به زه تاسو ته د پاکستان سوپر لیګ په هکله باندې یو خبر درکوم چې پاکستان سوپر لیګ دغه انټرنیشنل لوبغاړو ډرافت چې کوم ده چې په دغه کې سبا د یا بله ورځ به دوی خپل دغه انټرنیشنل لوبغاړي اعلان کړي، کوم به چې 10 جنوري باندې بیا بولي ته وړاندې کیږي. خو بل طرف ته دغسې خبر راځي چې فروری میاشتې کې افغانستان لوبغاړي چې کوم دي هغوی زیمبابوې سره 2 ټیسټ لوبې ترسره کوي او 3 شره وریځې لوبې ترسره کوي چې کوم په اساس باندې پاکستان سوپر لیګ کې به دغه کال ته افغان لوبغاړي نه اخیستل کیږي. نو ګورو دغه لوبغاړو ډرافت سبا یا بله ورځ راځي چې دغه کې څومره انټرنیشنل لوبغاړي دي او د افغانستان لوبغاړو نومونه کوم افغان لوبغاړي په دغه ډرافت کې اچول کیږي. که چېرته په دغه ډرافت کې افغان لوبغاړي ول نو بیا خو حتما اخیستل کیږي، او که چېرته د دوی سیریز په فروری میاشت کې پاکستان سره یعنې ټکر خوړو نو بیا مشکله ده چې افغان لوبغاړي دا کال تم پاکستان سوپر لیګ کې ولوبیږي. دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې سریلانکا خپلې لوبې اعلان کړې دي چې همدغه کال 2021 کې چې سریلانکا څومره لوبې ترسره کوي دغه یې 13 ورځ اعلان کړی دي چې ورسره افغانستان سره هم دوی 53 اوریزو لوبو سیریز ترسره کوي، دغه به په سریلانکا کې ترسره کوي. دغه سیریز مخکې داسې معلومېده چې جون جولای میاشتې کې به ترسره شي، خو تاسو کتلی شئ چې د سریلانکا څومره مصروفه ده. په کال 2021 کې دوی انګلینډ سره هم لوبېږي، ویسټ انډیز، بنګلادیش، آیرلینډ او همدغسې ایشیا کپ کې هم بیا لوبې ترسره کوي. بیا دوباره انګلینډ سره، هندوستان سره، بیا سریلانکا پریمیر لیګ هم ترسره کوي، بیا ساوت افریقا، سکاټلینډ غوره ټیمونو سره هم لوبې ترسره کوي. او افغانستان سره چې کوم 53 اوریزو لوبو سیریز ده دغه به نومبر میاشتې یعنې کال 2021 نومبر ډسمبر میاشتې کې به که خیر د 53 اوریزو لوبو سیریز افغانستان او سریلانکا ترسره کوي چې کوم به سریلانکا کې ترسره کیږي. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.